وزارت د لوجستیک قومندانۍ اړوند د تحرکاتو او ترانسپورت لیوال ټول منصوبین او په سلګونو اراده بېلابېل ډول وسایط هغو هیوادوالو چې په ګاونډي هیواد کې مهاجر وو د هغوی د انتقال لپاره دلته دوی چمتو او آمادګي نیولې ده او زموږ هر هیوادوال چې په هر ګوټ او د هر ولایت دی هغه په خپل ولایت او خپل کلي ته شم قرار لسا اوس دې د امن په سر د ماس کې دستار لسا اوس به دې حریم راوي موږ په سلګونو وسایط د مهاجرو د انتقال لپاره آماده کړي دي په چې غټ او واړه وسایط پکې شامل د مهاجرین لپاره په لومړي قدم کې د اوبو سهولت برابر کړی دی چې 3 لکه لیټره اوبه تر ټینګ ضرورت و اشد ضرورت و هغه مو ورسولې په دوهم قدم کې صحیح بخشم سیمې ته استولې دي په دریم قدم کې مو کنیکس کانتینرونه د دې د سهولت لپاره استولې دي نورم کار جریان لري مهاجر هیوادوال ته پیغام دا دی چې ملي اسلامي اردو ستاسو تر شا ولاړ دی شپه او ورځ خپلې وظیفې ته ژمن دی او وظیفه اجرا کوي په هر ستونزمن حالت کې به ستاسو تر څنګ ولاړ او پر وخت به رسیدګي کوي موږ تاسو ته چې کومه وظیفه را د غاړې شوې ده دا یو ډېره معززه وظیفه ده او دا د ولس د مشکلاتو وظیفه ده کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده دا ډېره په ایمانداري په ډېر دقت سره باید اجرا شي او دا هغه وظیفه ده چې ولس موږ ته در شا انتظار دی چې موږ یو اسلامي نظام لرو که اسلامي نظام د دې ولس په چوپړ کې شپه او ورځ ودرېږي موږ په هېواد کې هېڅ ستونزه نه لرو منم بشمیر زحمتنا دی پتن وگلل اس بدی اخلم پوشتنا شکو جارو لسا اس بدی اخلم پوشتنا شکو جارو لسا